إنا بلوناهم يقينا من غازميخ كوب دويباني نمكي بمشركين وباني كما بلونا أصحاب الجنة لك جازميخ كلاو منغا بباغ ولا باندي صلى الله باغ ولا قصة ذكر كي لدي باغ ولا حالات او دي مكي د مشرکین حالات سدي یو شان دي په دې مسله کې چې د مکی مشرکین له الله یو نعمت ورکو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی او قران ولا ورکو نو هغه په جواب کې دغه ناشکری وکړه دغه شان باغ ولم دا چل کړو د باغ ول لنډه قصه ده چې دا په یمن کې یو نیک سړیو یمن کې په بوخانو خلکو کې په دروان کلی کې دروان دا کلی نو صنعات نږدې په یمن کې نو کله به چې داغه د باغ غلو شو یا میوه هغه به درې شي کړه ډېر نیک انسان یو به د ځان دپاره کړه یو به د مسکینانو دپاره کړه او بله به په باغ باندې لګوله د دغه طریقه وه یو حصه وي دا زما شوه د یو حصه دا خالص الله لپاره شو مسکینانو به تقسیمیږي او د یو حصه به د باغ باندې واپس لګي دغه طریقه وه به یې وخت راغی چې مړ شو نو د هغه زامنو هغه زامنو وی چې ګوره زموږ د پلار خو ډېر لیونی انسان دا قصې شروع کړې وه چې باغ به لازم درې حصې کې نو دا به د بچوي او زما وی او دا به چې دی د یتیمانانو د کونډو مسکینانو غریبانانو او دا به باغ باندې لګي دا څه طریقه ده زموږ خپل بچي څومره ډېر دي هغوی داسې وي زموږ خپل بچي دي زموږ خپل ذریات ته وګورو دا زموږ د پلار پکې ساده سړی دی پکې دا قصې کول نن سبا هم دي چې ته ورته ویې لکه چې د کار خیر دی وایي موږ ځان له ته به دغه غم کې اخته شوی نو دوی دا قصې کولې وایي موږ که مسکینانو له برخې نشو ورکولی نو بیا یې وایي چې اخو زموږ د پلار عادت کړي الله اکبر هغه عادت کړي بس موسم چې به ختمېدو نو مسکینان به څه وو هغه خبرو باغ له به را رسېدلي الله اکبر د نیک انسان دا خلک یې پېژني چې دا نیک دی مسلمان دی اوچت صفات پکې ځکه یې خواله راځي نو به دوی به د باغ خوا کې ولاړ دوی اوس مشوره کوله چې څه چل وکړو ځکه چې دا خو دوی خو به راځي زموږ پلار عادت کړي نو الله واقعه ذکر کوي اذ اقسموا کله چې هغوی قسم وکړو لیصرمنها مصبحین چې خامخا پریکو به دا باغ په وخت د سبا کې دا ولني مشوره وشو څه به کوو باغ به سحر وختي رڼا لګېدو نه مخکې به باغ موږ څه کوو دا به موږ ختموو ګورې بیا وروسته د نور راځي غریبانان به راشي الله څه وایي ولا یستثنون او نه جدا کوو حق د مسکینانو دی پکې ونه وي چې د مسکینانو پکې یو حق شته یا دا مطلب دی چې لکه انشاءالله یې ونه وي که الله وویل نو نه انشاءالله ووي او نه د غریبانانو حق جدا کو خو بس سهار به ځو بس وایي صحیح ده په دې مشوره وشوه او دوی ویده شو خو په دې سهار ویده شو چې دې سړي ته به خوب هم نه ورځي چې اوس کله به سهار وختي کېږي چې موږ منډې کوو الله سوي ګوره د الله دې کارونو ته فطاف عليها طائف من ربك نو راغې په هغې باندې د شپې راتلونکي عذاب د طرف د ربستانه وهم نائمون او دوی ودو خاغ پته ورته نشته څه خوشحالې چې سهار به باغ ټول موږ ځان له راوړو الله سبحانه وتعالى طاقت ته وګوره چې د شپې پې عذاب راوست نو الله څه وایي فاصبحت کالصریم نو وګرځېدو باغ د دوی په شان د ایرو بلکل ایرې شو ختم شو دا په معمولي ساعت کې ګوره په معمولي وخت کې الله داسې طاقت فتنادوا مصبحین نو آوازونه وکړو یو بل ته د سبا په وخت کې ساری یو بل ته آوازونه کړي پاسې کې ځو وخت شو
ان اغدو علی حرثکم چې سحر وخت لاړ شي پټی خپل ته ان کنتم صارمین کچرت تاسو پرې کوونکی یو بل ته لکه وختي پاسې ګوره که اراده مې چې د باغ پرې کوي او غریبانه به کیسه باندې وي ګوره وختي پاس سبحان الله الله سوي فانطلقوا نلعن دوی روان شو دوی وهم يتخافتون او دوی پټي پټي خبرې کولې د یو بل سره په لار رواني سیوی الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين اسنا چې داخل نشي دی باغتنن پتا سبحان دی غریب کوشش وکوي خیال وکوي ګوري هر طرف شکرانه نه نوځي زه که شکرات به ورالو مونږه ولې د جدي باغ پرې کین او خبر شي وغدوا على حرد قادرين او سحر وخت لاړل په غوسه سره او ځاني قادر ګڼو ځاني ضرور ګڼو الله دې يرشه چې زمونږ بزو باغ دې زمونږ باغ دې په دې کې سکی الله سوي فلما رأوها نو هر کله چې دوی ولیدو باغ خپل قالوا دوی انا لضالون یقینا من خامخا لار خطا کونکیو دا زمون باغ نه دی زمون لار خطا شي انا وېدانه هغه ته زمون دا وینه دا باندې زمون باغ خو پرون شپې ولمغ راغلی خبر دا زمون باغ نه لار خطا شي بل نحن محرومون بلکې منګه محروم کړې شو نو بدیزي کې بیا دا خبرو وکړه چې او باغ زمونږ دی خو موږ څه شو محروم کړی شو د باغ قال اوسطهم او غره د دوینا یو په دوی کې دي شو خيارو تقوادارو خسړو هغه ته سوې الم اقل لكم لولا تسبحون اي نوې لما تاسو ته چې ولي پاکي نوای د الله متستوینو جل مې روي قالوا يغوي سبحان ربنا پاکی دا رب زمن لرا إنا كنا ظالمين يقينا منقو ظالمان خبر يومنا فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون نرى مخامخ شو باز دوين ببازو بانديو يوم لملامتك والتاويل وتاويل خو تاویل غریب بنپری ابل تاویل غریب بنپری حالکه دوی ګره د کار ټول به مشوره کړي خو ګره اوچت صفت به ګداري چې خپل دغه ومنو نن سبا زموږ د حالت تو ګره زموږ د ملک باندې قسم عذابونه راځي چې څوک بګراوي خشه چې د الله تعالی نه عذاب راغی مونږ کې کمې نه نوې د دې علاقې موسم دي چې دا به دي کیو قالوا ويدوي يا ويلنا هي افسوس دي زمن دپاره إنا كنا طاغين يقينا منغ سرکشانو د حد نتیروتو منغ عسى ربنا امید چې رب زمنګ ان يبدلنا خيرا منها فبدل کی براکی من تغور د دینه د مسلمان شان ها غلطی تو شو غلطی ودا چانه کی خو بغلطی به څه شو ډایرک پخیمانه شو او اذا زمونږ رب نو امید دی الله نو امیدونه ساتي چې دینه غره باغ به مونږ لراکی ان الى ربنا راغبون یقینا من رب خپل ته رغبت کوونکیو یا واپس کوونکیو توبه وست عبد الله ابن مسعود رنوی چې الله سبحانه وتعالى له باغ واپس ورکو او دومره غټ انګور پکې وشو چې دغه یو غونچک به یو قچر وړو یو قچر په یو قچر باندې یو غونچک پروت نو برکت به الله دې توبې د لاس واچو او بیا که خپل پلارغه طریقې شروع کړ اوس غریبانه بر رسیدلی دی بیا باغ یا میوه دا په درې وسو کې تقسیم کړو چې د الله لپاره شو د زمنګ شو او دا به باغ باندې لګي كذلك العذاب دغشاني عذاب پنا شکر بانی الله دې دنیا عذاب دي شي ولعذاب الآخرة أكبر او خامخ عذاب د آخرت خو بیا ډیر لوی دی هغه ډیر غټ
لو كانوا يعلمون کچرت دوی پویږي